په داسې وخت کې چې افغانستان د یووالي، ثبات او پرمختګ تږی دی، د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني د راستنېدو خبرې د خلکو ترمنځ نوې هیلې راژوندۍ کړي دي. ډیرو خلکو باور کړی دی که د هیواد دا ټول مشران که پخواني وي او که اوسني وي په ګډه د هیواد د جوړونې لپاره لاسونه سره ورکړي، نو افغانستان به د پرمختګ نوې لاره ومومي. د اسلامي اماراتو د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له لوري د یووالي او ملي تفاهم پیغامونه دا ښیي چې د خبرو او د همغږۍ دروازې لا هم پرانیستې دي. که چیرې د دواړو خواو ترمنځ درک، زغم او ملي فکر پیاوړی شي، نو دا به د هیواد د راتلونکي لپاره یو مهم ګام وي. په سلامونو مو هرکلی کوم د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو. سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. افغان ولس تل د سولې، د ورورولۍ او ثبات غوښتونکی پاتې شوی دی. خلک غواړي چې سیاسي اختلافونه یوې خواته کېښودل شي او ټول مشران د ملي ګټو لپاره کار وکړي. د اشرف غني احتمالي راستنېدنه او د مولا یعقوب له لوري هرکلی که په رښتینې توګه ترسره شي، کولی شي د ملي یووالي یو نوی باب پرانیزي. په پای کې دا د ټولو افغانانو ګډ مسؤلیت دی چې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره هڅه وکړي، څو راتلونکي نسلونه په یو آرام، آباد او خپلواک افغانستان کې ژوند وکړي. په سختو حالاتو کې د ملتونو رښتینی ازمایښت پیلیږي. هغه څوک چې د ستونزو پر وړاندې دریږي، تاریخ یې په زړورتیا یادوي. برعکس، هغه خلک چې د وطن لپاره قرباني ورکوي، که هر څومره ستونزې وي، خپل دریځ نه بدلوي. هغوی د تاریخ پاڼې په ویاړ ډکوي او راتلونکي نسلونه پرې ویاړي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره